والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورة زريت الله عز وجل د انسانانو د قشان د پیرانو د پیدایش مقصد ذکر کړی دی. هغه د رب العالمین بندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز وجل فرمایي چې انسانان او پیرین مې نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره چې زه دوی په دې خپله بندګۍ باندې مکلف کړم. دا معنا ابو حیان کړې ده. اصل کې مقصد په دې کې دفر وهم دا غدا چې رب العالمین فرمایي انسانانو پیران ما پیدا کړي دپاره دې چې دوی زما بندګي وکړي، او حالانکه ډېر انسانانو پیران د الله عز وجل بندګي نه کوي. درې جواب عام مفسرین د آیت په تشریح کې ذکر کوي، او دا چې مراد د الجن او انس نه مؤمنان مراد دي او هغوی کوي. دویم عبادت عام دی، که هغه په خوشحالۍ که په زور مشرک باندې چې کله زور راشي نو په تکلیف کې رب العالمین لره مدد شوی. او دریم قول بعضې مفسرینو دا ذکر کړی دی چې الا لأکلفهم بالعباده، زه به دا خلک مکلف کم د رب العالمین پر بندګۍ باندې. کول او نه کول دا به ځان له خبره د انسانانو سره تعلق ساتي، او مکلفیت هغه د رب العالمین د خوا نه دوی له متوجه شو. شیخ الاسلام ابن قیم صاحب فرمایي چې عبادت په دوه قسمه دی. یو لویلی شي عبادت عامه او بل لویلی شي عبادت خاصه. عبادت عامه دا معنا چې مشرکین په تکلیف کې رب العالمین لره مدد شوی. قرآن په دې باندې ډېر اوږد مضمون روان کړی دی او ډېر آیتونه دې متعلق راغلي دي. د عکرمه رضی الله د ایمان راوړلو سبب هم دا شو. کشته کې ناست دی، د دریاب منځ چې کله کشته ورله چپې راغلی نو دوی ویلې چې د خپلو معبودانو نه تېر شي، رب العالمین له متوجه شي. کشته وانه ویلې. اکرامه صاحب ورته دا خبره ذکر کړه، ولې دا زموږ معبودان وي هغه په دې وخت کې لټینګي نه دي. وایي موږ خو محمد صلی الله علیه وسلم سره جګړه په همدې مناسبت باندې کوو چې دا د ټینګ نه دي. ایسته رجوع وکړه، رب العالمین له ویلې کشته را وګرځوه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، ایمان یې راوړه. دویم قسم عبادت خاصه دی. عبادت خاصه به دوه قسمه دی، یو علمي بل عملي. عملی به دوه قسمه لري، بعضې دي چې د انسانان دي چې د هغوی نه مباحات هم فوت کېږي، او بعضې دي چې انسانان دي چې هغوی پر فرایضو او سننو باندې اکتفا وکړي او هغه ته کم د مباحات کم وزیات شي. علمي به دوه قسمه دي، یو بالله بل بدینه. بدینه باره کې به ابن قیم سے فرمایي چې دا دوه قسمه دي. یو دا چې دین د رب العالمین قرآن او سنت دی، بل شی نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېږي دا خبره کوي ترکت فیکم امرین، ما په تاسو کې دوه شی نه پرېښودلي دي، قرآن او سنت. که په دوی مې چېرته پنجه ولګوله نو هدایت دی، که دینه په بل طرف باندې لاړې بیا ګمراهي ده. او دویم قول علماو لیکلی چې بدینه دا معنا چې ورځ موږ د رب العالمین مخې له ودرېږو، زموږ د دې اعمالو، د دې اخلاقو، د دې معاملاتو، د دې ناستې، د دې ولاړې، د ټولو حساب کتاب کېږي. دا کار دې ولې کړی او دا دې څنګه کړی دی؟ ابن قیم صاحب فرمایي کوم موقف دواړه پکې مراد دي. او دویم قسم علم بالله هغه به پنځه قسمه دی. بالله دا معنا اول چې رب العالمین موجود دی، په دې باندې ډېر دلیل دی عقلي او نقلي د الله په وجود باندې. کله به انشاءالله په دې مستقله خبره وکړو. الادله المئه على وجود الله عز وجل. دویم رب العالمین یکتا دی. دریم رب العالمین د کمال والا دی. څلورم د رب العالمین د نقصان صفتونه کټ کوي. پنځم الله عز وجل به د خپلو کارونو کې مختار دی. اگر چا نه متاثره کېږي نو دا کار دی ولې وکړی او دا دې څنګه نه دی کړی، باران څنګه نه کوي ولې کوي، ګرمي دې څنګه راوسته او څنګه رانوسته، بیا خلک د عبادت ولې کوي. څوک په دې وجه باندې کوي چې دا د رب العالمین امر دی، څوک په دې وجه باندې کوي چې موږ جنت پې وغواړو، څوک په دې وجه باندې کوي چې د بدن ریاست ور باندې راشي، څوک په دې وجه باندې کوي چې د الله امر هم دی جنت هم پې وغواړو. بعض انسانان عبادت کې اخلاص پکې نه وي، بعضو کې اخلاص عبادت نه وي، بعضې کې دواړه نه وي، او بعضې د کمال والا دي چې هم پکې عبادت د رب العالمین او دقه شان هم پکې اخلاص. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باره کې مستقل رساله لیکلې ده، القواعد النورانیه. 14 قاعدې د عبادت متعلق ذکر کړي دي. ابن قیم صاحب خو مدارج السالکین لیکلی ټول. زموږ په عبادتونو کې خوندونه ولې نه پیدا کېږي؟ د هغې وجه دا ده چې موږ مخلوق له شکایت کوو، ځکه خوند پکې نشته.
دویم د الله او د الله د رسول په خبر باندې خپل خواهش مقدم کو. دریم کته وګړي چې زما عبادت خون پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارچانه مهم وګڼه. څلورم رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي دا کلمات وایا. پنځم د پردیس نه نظر بندوا. شپږم حرام او نزان ساته. وم په ځان کې اخلاص پیدا کړي. اتم د توحید او د سنت او د تقدیر او د قیامت عقیده ولري. نهم نیکان ملګری انتخاب کړي. لسم حسن بصری وی ذکر منځ وغیرہ. ولسم عبد الله ابن عباس فرمایي د رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی. د عبادت ډېر اقسام هم دي. د سترګو عبادت ځان لري، د ژبې عبادت ځان لري، د غوږونو عبادت ځان لري، د لاسونو عبادت ځان لري، د پښو عبادت ځان لري، د زړه ځان لري. د عبادت بدني دی، دا مالی دی، دا مکس دی. نن بس موږ تاسو د عبادت په اړه کې تشریح چې غیر ویل کېږي حج ام عبادت بدني دی ام عبادت مالی. دا موضوع په دې وجه باندې انتخاب کړل چې اوس د حج شپې ورځې دي. یو سړی حج لذي په کوم مقصد باید لاړ شي؟ الته چې لاړ شي په کومه طریقه باندې باید د حج وکړي؟ کومه طریقه قرآن او سنت موږ له ښودلې ده چې د حج سړی په دې کې راګیر کې تر څو پورې په صحیح حج باندې د رب العالمین یاد کی. هغه حج محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله انسان حج مبرور وکړي نو ته د شي ګمان وکړه لکه دا د مور چې نوې پیدا شوی الله عز وجل دا ټول ګناهونه په دې کیفیت باندې ما لري. حج اصل کې څه ویل شي؟ محدثین دا معنا کوي چې التعبد لله عز وجل د رب العالمین بندگی ده. په دې قصد باندې چې انسان په دې عبادت کې قسم کېله کوي په محدود ټیم کې د پاره د ادا کولو د مناسکو د حج. لکه حج په لغت کې ویل شي قصله، قصد کول دي په افعال مخصوصه په اوقات مخصوصه معلوم ځای په معلومه طریقه په معلوم وخت کې. به د حرم د حج موږ تاسو کوو الته د حرم مکه خپل حدود دي. د شمال جانب څومره د مکې نه لړې دی د مسجد حرام لا، د جنوب طرف څومره لړې دی او کوم ځای نه شروع کیږي، د شرق طرف کم دی او د غرب طرف کم دی. د شمال د جانب نه د دې حرم د دې مکی حرم د حدود چې دی هغه د تنعیم علاقه ده چې تقریبا محدثین دا خبره ذکر کوي چې د مسجد حرام نه 2 کیلومتره دا لري پرته ده. الته چې کله سړی راځي ورسره براشي میقات موضوع کې به دا خبره ذکر کو. نو د دې حرم شروع کېدل د شمال جانب نه طرف نه د تنعیم د علاقې نه چې مجموعه علاقه د مسجد حرام نه ورته تر اغیزه پورې هغه 2 کیلومتره. په جنوب جانب کې د یمن په جانب باندې دا کوم طرف چې پروت دی تقریبا 12 کیلومتره د مکه مسجد حرام نه لري دي. ازات لین په نامه باندې وشي دی. او د شرق جانب محدثین ذکر کوي چې دا تقریبا د مسجد حرام نه 15 کیلومتره د طائف په دلاره باندې پروت دی. د جعرانی په طرف باندې به چې راځي محدثین الته ذکر کوي شرائع المجاهدین چې 14 کیلومتره د مسجد حرام نه اغلری پروت دی، هغه به پروت شروع کیږي. او د غرب طرف نه محدثین ذکر کوي د حدیبیه طرف نه چې هغه تقریبا د مسجد حرام نه شنه د 22 کیلومتره. نو الغرض یو طرف 22 کیلومتره راغی، بل طرف 15 کیلومتره راغی، بل طرف 14 کیلومتره راغی، بل طرف 2 کیلومتره راغی، بل طرف 12 کیلومتره. دا مجموعه چې کله راجمه کې دا د حرم مکی هغه حدود دي د کې داخل کې دنه د قله ویل کېږي خپل حرم د مکی د قشن حرم مدینی به موږ لرو په غیبه راکم به من خبره ذکر کو ان شاء الله. اې دې مسجد حرام خصایص دي خصوصیتونه چې خلک دا خصوصیت لري دا خصوصیت لري دا یو دا چې دا مسجد حرام چې دا کم دی دا ټول حرام دی او دا مسجد حرام د زمکه په سر باندې په دې ټوله دنیا کې په ټولو مساجدو کې اکبر او لوی جمعه دی. دې وجنه الله عز وجل په دې کې کعبه ذکر کړی د شاولنه کورو چې هغه د خلکو د عبادت لپاره انتخاب شو په دې زمکه کې. قران کریم کې الله عز وجل د يهودو په شبهاتو کې شبهات هم ذکر کوي به دغه جواب کوي چې زموږ بیت المقدس هغه مقدم دی په نسبت سره دی الله عز وجل ور باندې رد وکړي چې نه اول کور چې د زمکه په سر باندې جوړ شوی هغه فقط او فقط د کعبه ده. به الته ولید بارکه خبره د شاول اضافي کاول قبله ګرځول شوی ده بنا بر هر تقدیر.
او بل دغه مسجد حرام چې دا قبله د پاره د ټولو مساجدو د دنیا ده د اړ طرف نه کاغه د شرق جانب نه دی کاغه د غرب جانب نه دی کاغه د شمال جانب نه دی کاغه د جنوب جانب نه دی الله عز وجل په دې کې برکت خو دلې او دا د انسانانو د پاره د هدایت یو لوی سبب دی د هدایت ډېر اسباب دي شیخ عبد السلام رحمه الله په الموسوعه القرآنیه کې هغه جمع کړی دي به تور مثال منځ دی ولا ما ساله کعبه ده لکه دا هدل للناس جهاد دی قرآن کریم دی انابت دی د محمد رسول الله تابعداري ده د الله رحم دی د الله فضل ده د الله د نعمتونو شکریا ده قوي ایمان دی د مؤمن د قتل نه ځان ساتل او فی آیات و بینات الته به الحمدلله تفسیر په درسونو کې موږ د امام قرطبی نه ذکر کړی چې آیات بینات ورته ولي وای دا موضوع پکې دا ځای لګ د خلک پکې ډیر ځایږي ګرد بل ځای کې دومره خلک بل ځای کې راځي مې شو ګرد الته نه دی ټول خلکو رزق الله برابر بل او بل او بل او بل محدثین دا خبره ذکر کوي چې کله انسان منځ کوي منځ په مسجد دی بلکې په ټولو مساجدو د حرم کې بل ځای کې چې یو لک منځ سلسله منځونه وکي دومره اجر پکې نشته لکه په دې ځای کې یو بل خصوصیت وجه سره یو خدا وجدار چې دیږي کې دا عام خلک ډیر وی په نسبت سره نور جماعتونه دا جمع غټه ده لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو جماعت چې کله سړی منځ په جماعت باندې کې د غید اجر دومره دی په نسبت سره انفرادي منځ لا کله 25 درجه ذکر کې کله ویشته الته تطبیق دار چې کله خلک زیات ویني ویشت او چې کم 25 ته دلته خلک زیات دي او بل دا چې قبله بالکل ډیر نشته دي اې دې وجه دا رب العالمین یو لوی فضل له خصوصیت دی چې الله عز وجل مکیله ور کړی دی او هغه په دې باندې نامدار کړی دی د قشن کور ګرځولې د قربانیو د حد امور د پاره دې چې خلک راځي مکیږي او دا د حرام دی چې الله عز وجل دا خبر ذکر کړي په دې کې به ویني تویږي نه دا د حرام دی رب العالمین دا خبر ذکر کړي د ښکار به ښکاریږي نه لقطه په دې کې اخستل کېږي نه غیا به کټ کېږي نه د مشرکین د پاره دخول دلته مناسب نه دی کله چې انسان په دې کې ګناو کې دا به ډیره ګناه په نسبت سره بل جلا حتی عبد الله بن مسعود دا خبره ذکر کړي رسول الله تعالی عنہ چې یو قصد به تور مثال په دې کې قصد ګناو کې اراده د ګناو کې ام دا ګناګار شو او من یرید الله عز وجل دا د جمعه د چې د ټولو مسلمانانو د پاره به دا وقف کړي دي د شي بني چې د پلان خېلو په کې زیات زور دی پلان خېلو په کې کم دی الله عز وجل فرمایي چې ان الذين كفروا یقینا هغه انسانان چې بې ایمان دي ويسدون او خلق بندي د رب العالمین د لارنا او د مسجد حرام نه هغه مسجد حرام جعلناه چې هغه منګر زولې د پاره د خلکو برابر کوم انسان چې بده کې ډیره ده کده بار نه راغلي خو من یرید فيه چا چې اراده وکړه بده کې د الحاد د ګناه د کجروي د باندې الله درناک عذاب ورکو دلته ګوره ویل دي سواء برابر دي دا ټول د پاره برابر دي کله و چې ان اول بیت یقینا اولنې کور وذعل الناس چې هغه خود له شوی د خلکو د پاره هغه د چې کوم بکه کې دي مبارک دي هدایت د لپاره د مخلوق بکه او مکه کې به فرقونه علماء ذکر کړی دي چې بکه کې معنی د ازدحام د خلک کې ډیر دي بکه کې معنی د جړه د چې کله انسان د وګوري غیر اختیاري سترګونه وکي روانيږي بکه کې معنی د کته کول چې څومره جوابره او چت خلک راشي چې دا وګوري نو پس په دې وخت کې د خپل څه د کته کوي فی آیات بینات الله عز وجل فرمایي چې په دې کې لوی نه کیدي مقام ابراهیم پکې دی او بیا وایي چې ومن دخل او څوک چې دې داخل شو دا په امن کې دی امن دنیوي مراد دی که امن اخروی مراد دی څوک دا دواړه مراد دی حدود په دې کې نافذيږي نه به کوم سړی چې به تور مثال مجرم دلته داخل شنو کیږي بس امام شافعی رحمه الله یو مسلک دی امام ابو حنیفه رحمه الله علیه بل مسلک دی څوک وي خوراک او سک په بن کې چې دا سړی بار راشي او څوک یې عمل ته فوج نیولې چې بار استری شي حضر باندې ال جاری کا د مکی مشرکین به دې له ساتو خبيب رضی الله شکل ته ونیو به دې نه تقریبا لري بوتلو هغه شیرونه چې دوی ویل لقد اجمع الاحباب لي واللبوا دا ټول د مکی مشرکین راجم شوی نارینه او زنانه زما د کفر اراده لري خو کتن دا کېدل نشي فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي اس پروا من نشتا چې رب العالمین په دلاره کې ټوټه ټوټه شبا که په ورځ قیامت الله عز وجل زمانه پښتنو کې چې خو به څه کړي متعدد اندامونه براجم شو رب العالمین مخې له بودريږي چې دقه دی دا کار به کړي نو الغرض د مکی مشرکین موږ دې حرم لحاظ ساتو داخل کې هغه قتل نه کې باره بوتل او به وایي چې ولله علی الناس خاص د الله لپاره به خلکو باندې حج بیت الله علیه من استطاع الیه سبیلا ورس براشي څوک استطاعت بدنی ذکر کوي څوک استطاعت مالی ذکر کوي او څوک دا دواړه
جابر رضی الله عنه روایت نقل لې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي منس فی مسجد هذا فی مسجد اسما په دې مسجد کې افضل دا غوډه د زرو منزلنا په نور جماعتونو کې په نور ځینو کې خو الا المسجد الحرام مسجد الحرام کې به اندش دی اوچت انداز لري او به څه وی وصلات فی المسجد الحرام چې انسان په مسجد الحرام کې منځو کې افضل دا غوړه دی من الف د سلزر منزلنا فيما سوا په بل ځای کې دلیل له بدی باندې چې د دې مسجد نبوي یو حالت او هغه د مکی د جمعات بل حالت انت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو منځ سلزر منځونه په بل ځای کې وکاږي د بسره رسیدنه دومره اوچت حیثیت الله عز وجل ورکړي امام احمد ابن ماجه دا روایت ذکر کړي ورسره ان شاء الله د قرباني متعلق دا خبره ذکر کو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا مسله چې د قرباني مال فقیر له ورکې کنه قرباني بکې نه قرباني الله عبادت دی او مسکین له مال ورکول ځان لا ډېر خلک اوس پر حاجیانو باندې اعتراض لري په دې ملک په دې ځای کې خلک د لوګي نه مړ کېږي او دوی حج له ورزي نه هغه مسکین باندې خرچه ورکول هغه ځان له مسله ده او د حج د تل د ځان له مسله ده ورسره ذکر کو چې کم انسان به التشي عبد الله بن عباس دا رئیس المفسرین دی ترجمان القرآن دی البحر دی حبر الامه دی دوکر دی جبريل کتل دی هغه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي ان الله حرم مکه الله عز وجل بند عزت ورکړي دی مکه له حرم دا معنا چې اکرام د دې عزت مسله او دا خبره به ذکر کړي د پکې جناب علیه الصلاه والسلام چې عزت ورکړي دی له او د عزت نه په دې خو به دا مسله ذکر کړي دا فلم تحل نه د جائز لاحد د اچا لپاره قبل زمان وړاندې نو ورسته چې جګړه په دې کې وکي اوس ما لپاره یو ساعت د ورځې نه هغه اجازه کړې شوې ده اې دې هغه لرګي به کټ کېږي نه کار به شړل کېږي نه لقطه به اخستل کېږي نه مګر که تعریف د لپاره اخستل کېږي غزان لده نو عباس ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا چې یا رسول الله اې دې سرګړي سره بچ کو چې هغه به تور مسلمانګر زرګران د لپاره راوړو او د قشان دي قبرونو باندې کېدو نبی ویل چې الا الاسخر خیر دغه تاسو جائز غراره ولې شي دلیل به دې باندې چې دې څومره اوچت حیثیت ته جنگ به دې کې نشي کېدی دا کار باندې کېږي دا 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 ادي بیت الحرام مسجد الحرام حیثیت سره الله عز وجل دې تعظیم ورکړي دی ادي بیت لپاره او دا مسجد الحرام دې غیر لپاره فنا ګرځولې به دا ټول مکه دا فنا د لپاره دې مسجد الحرام دا او دا حرم د لپاره چې هغه به فنا دې مکه لپاره دی چې تقریبا مخکې مونږ ویلي نو دلیل په دې باندې چې دا په ټول کې هغه قوي غمې دی شرعي غمې د ش غمې دی چې دا بیت الله دومره اوچت جری چې دا حرم ادي لپاره به تور مثال د ګارد غوندي به دا مکه مسجد حرام د لپاره د ګارد غوندي به دا حرم مکی دی مکی لپاره به رسید د ګارد غوندي په دې ترتیب باندې دا راغی او دا دلیل لري خبره شو چې تعظیم تشریف تکریم د بیت الله ور باندې وشي مخکې مونږ ویل د سورې عمران هغه شپږ نه ونه نمبر آیات اولنې کور چې د زمکه په سر باندې خو درې شوی دی هغه کم کور دی هغه د مکې د بیت الله دی په دې کې دا مسله ده په دې کې دا مسله ده په دې کې دا په دې کې دا خو سره حج لذي دې حج محاسن سره اسرار سره درازونه سي د ټول نه اولنې اساسي بنیادی لوی راسو پکې دا دی چې د مسلمانانو وحدت هغه پکې راځي د ورورولۍ چې امت مسلمه دا ګوره واحد امت دی او په دې کې د څه خلک راځي مشوي دي چې هغه مختلفو اجناس ژبه والا د مختلفو رنگونو والا د مختلفو طبقاتو والا د مختلفو وطنونو والا او مقصد په دې کې چې د رب العالمین بندګي وکي دوی مقصد په کې سره چې هغه دینی روري ښکارا کی نو دلیل په دې باندې چې دا ټول انسانان په یو لباس باندې د یو قبله د پاره د یو معبود بندګي کوي دغه د مسلمانانو وحدت په بل ځای کې به دومره ښکارا کیږي نه لکه بدلتا لوی راس پکې دار چې د مسلمانانو وحدت عملی هغه د خلکو لپاره ښکارا شي بل د شو مدرسې محدثین دا خبره ذکر کوي چې په دې کې مسلمان صبر زده کوي صبر متعلق مخکې مونږ ویل چې وسلوه آیتونه اته د حدیث اثار شپاره سفیدی دي دا خو سعید نظرت النعیم ذکر کړی دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله کتاب لیکلی په شپږ پسونه باندې مشتمل دی به صبر په طاعات ولا صبر د ګناهونو نه صبر په تکالیف امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل هغه چې کله مړ کېدون دی وخت حکمرانانو دومره اول چې زبرګه کو یو ورځ خپل بچی ورته ویل عبد الله
وی ما ته اوس نه دا خبره اوریدل چې دا شکایت عن الله غوندې نشي وی خپل هغه زویرګي بند کی په تکالیف باندې صبر د ګناهونو نه. ابن قیم رحمه الله غیر پر الله وجه ذکر کړی دي. اول د ګناه په سره باندې علم ولره، دیم رب العالمین نه حیا وکا، دریم د الله د نعمت لحاظ وساته چې هغه د ګناه فوت کیږي، څلورم د رب العالمین نه یره وکا، پنځم د رب العالمین سره محبت وکا، شپږم په خپل بدن باندې شفقت وکا ولدا معذب شي، وم د قران او سنت درسونه کې کینا، اتم واړه امیدونه ساته، نه هم د ارچا خوراکونه مکوا، او لسم قوي ایمان. دلیل په دې باندې چې په دې حج کې دا د یو مدرسه ده چې دا څومره مسلمانان راغلي دي ټول د پاره د صبر او تلقین ورکي، صبر ورزده کوي. د قشن بدی کې انسان د قیامت روز راځي دیږي، هغه تکالیف راځي دیږي، او انسان به په دې وخت کې د رب العالمین د بندګۍ نه خوند اخلي، او انسان په دې وخت کې د رب العالمین هغه عظمت به پیژني، ځکه د رب العالمین عظمت قران په درې طریقو باندې ذکر کړی دی. او د قشن دا خبر ورته ثابتېږي چې دا ټول مخلوقات کې هغه بادشاهان دي او هغه رعیت دي او هغه غریب دي کمالدار دي قبل دي قبل دي قبل دي، فقط او فقط رب العالمین له محتاج حاجت روا هیڅوک نشته سوا د رب العالمین نه. دا پکې زده کیږي. بل لوی صفت پکې دار لوی د محاسن د حج نه یو دا دی چې ډېر انتهایی اوچت اجرونه ور باندې الله عزوجل مرتب کړي په دې عمل باندې، ګناهونه ور باندې رجل ختميږي. انسان د رب العالمین مخې له ولاړ دی په دې وخت توحید هغه اقرار کوي، ورسره برش اقرار په دې خبره باندې کې چې زه ګناهګار یم، اقرار په دې خبره باندې کې چې رب العالمین است حق ما ادا کړی نه دی، اقرار په دې خبره باندې کوي چې ته حقدار د بندګۍ چې کله دا حج قبول کړی شو دا د شیره وګرځيږي پاک د ګناهونو لکه څنګه چې بچي د مور نه وي تاسو پیدا کړی شي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله به غرضونه ذکر کړی دي. دې کور نه ولې تاویږي او دا و چې لبیک اللهم لبیک، لکه وسړی د چا ډیر انتهایی محبوب دی هغه ته خبره دا دغه کور خواله ورغلی دی او الته ورته سوري پرېدونه आवाजونه کوي چې بس ما بد کړی دي، پریشان یم، داده تا نه عفو غواړم، ته مال بخنه وکا، ته ما سره جوړه وکا. او بل لوی د حد محاسن یو داده چې په دې وخت کې احوال د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حال درته دیږي، د بل پیغمبر ته دیږي، د بل پیغمبر دیږي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال چې ګور هغه دلته بندگی کړې ده، هغه دلته دعوت کړې ده، هغه دلته جهاد کړې ده، دغه اخلاق تاسو ته معلومیږي. او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا حال به تاسو ته معلوم شي چې ګور د دې کور د احترام په خاطر باندې بچي پرې خودو، زنانه حاجر پرې خوده د رب العالمین په امر باندې، نو هغه تاریخ به تعالی یاد کړی شي د هغه یادګارونه پر صفه مروه کې د دې حاجر منډه ترډي هغه به تعالی یاد کړی شي. د اسماعیل علیه السلام هغه ناز به تعالی یاد کړی شي چې دین په خاطر باندې د پلار پر خوده لري او د قشن تکالیف ور باندې راغلی به د او بت څنګه راوتی ورسره ان شاء الله د ذکر کو د جبرئیل پر وزر باندې راوتی دي دا نه چې د پلاتو په خپل وال باندې. او بل مسله دا د حج په محاسن کې لوی محاسن دام دي تحلیل مدا ذکر کړی دا و الیه تحشرون د قیامت ورځ سره راځي چې په عرفات کې د مختلف خلک ولر دي، یو ورځ موږ بل ورځ روان دي چې رب العالمین مخې له موږ تاسو ټول ودرېږو. د قشان په محاسن کې د علماء شمار لري چې مسلمانان په دې کې خپل احوال معلومي، د خلکو احوال معلومي، علم معلومیږي، جهل معلومیږي، مالداری معلومیږي، فقر معلومیږي، استقامت معلومیږي، انحراف معلومیږي. دلیل په دې باندې چې دا د شیو زیاده چې په دې باندې د مؤمنانو د صفاتو هغه مظهر معلومیږي، مظهر دی دا حکم یې څه دی. محدثین دا خبره ذکر کوي چې د اسلام په ارکانو کې 15 ارکانو کې د یو رکن دی او دا واجب دی په مسلمان سړي، د قشان په اصل سړي باندې، په بالغ انسان باندې، په عاقل باندې چې قادر وي په ټول عمر کې یو کړی ځکه سبب یو دی چې هغه بیت الله دی. اصول فقه کې تاسو دا مسله ذکر کړی ده. به دا خبره ده چې ردا متصل کول پکار دي کنه ورسته به واړو، نو چا دا خبره ذکر کړی چې چا ورسته واړو که چا متصل نه فاستبقوا الخيرات نه معلومیږي چې متصل کول پکار دي. څه پته لګي چې انده زمانہ کې به موږ تاسو موجود پاتې کېدې شو دا او دا تقریبا په هم کا د هجرت باندې پټ کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې حج کړی حجۃ الوداع. قران کې الله عز وجل فرمایي چې ولله علی الناس خاص دا الله د پاره په خلکو باندې حج بیت الله دی من استطاع الیه سبیلا، څوک چې طاقت لري دی له دلاري کله چې اتم الحج والعمره لله انت لله ول ذکر کوي. مقصد پکې د رب العالمین په دې لفظ کې په مشرکین باندې رد دی. هغه به څه ویل چې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لك الا شریکا تملك هو ما ملك. نه دا حج ته کوي فقط او فقط د رب العالمین د پاره، هیڅوک د رب العالمین سره به دې شي شریک نشته، نه په انبیو کې
نه په مړو کې، نه په ژوندو کې، نه په ملایکو کې، نه په قبرونو کې، نه په کاڼو کې، نه په بوټو کې، نه په بل کې. نو څه کې ویلي ولله خاص او خاص رب العالمین لپاره. حدیث کې راځي پر روایت عبد الله ابن عمر هغه فرمایي، بخاری مسلم کې دا روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و ان الاسلام دا یقینا اسلام چې د جوړ کړی شوی دی په 15 شیونو، شهادتي، شهادتا، شهادتو. البته محدثین غدری ولا اعراب به جاری کوي الله اله الا الله. دلته کې د اسلام تشبیه ورکړي دی خیمه سره. په خیمه کې تیرشتا، په خیمه کې ستنشتا، په خیمه کې میخونه شتا، په خیمه کې تنابونه شتا. نو هغه ان شاء الله موږ به دې کې به ذکر کوو. سورې رعد کې کوم مثال چې الله عزوجل ذکر کړی دی چې دې کې به تور مثال تیر کم یو دی، په دې کې خیمه کم یو ده، په دې کې د میخونه کم یو دی، په دې کې د قشم پټونه کم یو دی، په دې کې د موزیک کم یو دی، او دا ځای کم ځای د خیمه اځه کې به خیمه سره وي کنه معلوم ځای کې چې الته وبو خطر نه دی، د بل خطر نه دی، د بل و اقام الصلاه د منځ پابندي. اقامت الصلاه به دی له لکېږي وختي به کوي، همیشه به کوي، د سنت لحاظ په پکې کوي، زیاده منځ په پیژني او خشوع په پکې، و ایتاء الزکات، زکات په ور کوي. ابن کثیر په دریم جلد کې او د قشان صاحب د مرعات پر شپږم ځل کې دا خبره ذکر کړې ده چې زکات په مکه کې فرض دی. په مدینه کې تقادیر راغلي دي، ځکه بده کې به اختلاف دی چې زکات په مکه کې فرض کړه، دا مدینه کې چا ویل دا مکه کې او چا ویل مدینه کې. نو چې په مدینه کې پرشي په مکه کې بس کوي دا زکات تذکری ذکر کوي، وهم للزکات فاعلون. و الته کې معنا هغه امور زده کوي، هغه اخلاق ذکر کوي چې زده کوي چې هغه باندې تزکیه النفس راځي، چې هغه 380 دي، 200 ایجابي، 180 سلبي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکر پیغمبر شو، په هغه وخت کې د ملګرو تربیت د رقم کې کړي دي، دا صفت ځان لری کوي، دا لری کوي، دا لری کوي، دا پیدا کوي، دا پیدا کوي. خو بنا بر هر تقدیر و صيام رمضان د رمضان روزه حج د بیت الله دی. په چا باندې دا حج واجبي کی دا یو بل مسله وزن سره یاد ساتي. محدثین ذکر کوي دا حج په هغه چا باندې واجبي کی چې هغه په قادری. قادر څه معنا؟ بدن صحیح دی، قادر دی په سفر کول باندې، د قشن توخی ځان سره پیدا کړی دا، راحله سولی ځان سره پیدا کړی دا، او کوم امور د حج هغه د کې ورباندې هغه ادا کولې چې او بیرته راتللی شي. دومره نفقین پر خودري د خپل بچوله چې دا زی بیرته راځي هغه استعمال کې نه پکې افراط وي نه پکې تفریط وي، تق انسان باندې حج واجب دی. یو سره د بطور مثال چې هغه قادر دی په حج باندې مال مسره شته او بدن هم جوړ دی، حج په خپل کوي. یو سره د بطور مثال داغه سره مال شخو لیکن بدن عاجز دی چې حج ور باندې وکي، نو به بل سره د حج کې نیابتن. او څوک چې قادر وي چې بدن جوړ دی لیکن مال سره نشته، حج ور باندې دی واجب. او څوک چې عاجز وي د حج کول په مال باندې او د قشم بدن باندې، نو به محدثین دا خبر ذکر کوي حج بالکل پرې وته لري، ځکه قران کې الله عزوجل فرمایي الا وسع خپل وسع پرې د انسانان چې دی مکلف دي. یو کس ته به تور مثال اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې د په دې وخت کې اراده د حج ده خو مال سره نشته. ويجوز لمن ليس لديه مال ان ياخذ من الزکات مالا. نتیجه دار وتلا چې ته به تور مثال یو سړی تعالی مال درکې، ته په دې وخت کې حج ور باندې کولای شي، یا یو کس ته بل چاله مال ورکې د حج کول د پاره دام په سبیل الله مزاق وګرځیدو، یا یو سړی دی اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې هغه به تور مثال د حج د پاره مال ثابت ساتلې دی، کال په تیر شو زکات به دی ورکې، خو لیکن حج هغه چې کوم وخت راغی هغه هم بیا کوي. الغرض یو کس دی چې هغه سره مال نشته لیکن بل طرف باندې یو سړی دی هغه باندې زکات لازم دی، هغه دل د زکات ورکې د پاره دی چې تور باندې حج وکړو، دا کولای شي کني شي کولای. محدثین لیکي بالکل زکات د حج د فی سبیل الله کې داخل دی. دغه ډېر مصداقات امام قرطبی ذکر کړی یو پکې دا دی. اهل المدا خبر ذکر کړی یو سړی مړ شو، حج په لازم دی، په خپل حج ونه کې، نو اې د پرې ترکه کې د پرې مال کې به دومره مال ادا کوو چې یو سړی ور باندې حج ولېګو، حج لولېګو تر څو پر هغه دنه په نیابت کې واقع شي. خزر به تور مثال هغه سره مال شاه وزا اراده د حج لري، عیادت لري شي کني شي لري، نو محدثین دا خبره ذکر کوي چې کله دې سره محرم تللی شي، لارې دی، زوی دی، خاوند دی یا بل، و الا کدانی نو به بدانش. ورسره هغه مسله ان شاء الله به ذکر کوو
د حج او د عمرې فضیلت سره چې وسړی التزي ځکه د انسان په مزاج کې دا خبره برابر چې ته کوم وخت دل د ذکر کې ترغیب ذکر کې تشویق ذکر کې دا به برابرۍ کی روایت باندې راځي پر روایت د ابو هريره هغه ابو هريره چې 5340 روایت ته نقل دي درې ترازونه په خلکو کړي و تر د دومره ډیره حدیث ولې زدري د حافظري ولې دومره قوی ده او د اره خبره ولې بیانای و احادیث کوم ډیر په دې مناسبت باندې زر چې مسجد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره طالب العلم نه می چرته باغداري و نه می چرته زمیدار و نه می بل امدغه کار مونږ هغه طالب ډیر حدیث د کوي چې هغه بار دومره مشغول نه وي په نسبت سره هغه چې هغه بار مشغول دي دویم حافظه مې ذکر قوی د شورش پیغمبر وی چا سره صادر شته زما سره په دې روز باندې صادر او اوار به کې چې مجلس اخر لور چې د شنی پورې میوځي کې بالکل حافظه مې رټه پوند شو د پیغمبر معجزه شوې د کرامات اره خبره په دې وجه باندې بیانومه قران کې الله عزوجل فرمایي چې کله دی وسړي سره علمي او غیب بیان نکي وی دی انسان باندې بد الله لعنتی د ملائکه لعنتی د انسانانو پیرانو د ټول مخلوقات لعنت ور باندې دا فرمایي چې ورته پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه شو اي الاعمال افضل په عمل کې کوم عمل افضل لیکل ان شاء الله به دې باندې خبرو کو افضل غوړ عملونه ناغویل ایمان بالله ایمان په الله باندې پر رسول باندې رسول په دې مناسبت چې اخر رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی اذن رسول رسولان ناراضي یو روایت کې راغلی چې ډیر د جالان براشي هغه به دا داوو کې د رسالت خو لیکن دغه خبره مې منئ د څه خبره به تاسو له پیش کې چې نه به تاسو ورېدل نه تاسو پلارانو په حدیث باندې دوه اشکال دي دیرش نه خدای اضافه دي مشهور پکې دیرش دي دویم نه به تاسو ورېدل نه تاسو پلارانو زه پلار مې چې خبره وانه ورې خدا مانند چې هغه بدین نه محدثین لګي د ضرورت او دین خلاف خبري کوي د احادیث په کتابونو کې بداني به ورته ویل چې ما ذا بل چې شری جهاد په سبیل الله ابن قیم په دریم جلد زاد المعاد نهم نمبر صفحه کې 13 اقسام د جهاد ذکر کړی د خو مجموعه یو وشتي څلور قسم جهاد د نفس سره څلور قسم د کافر سره دوه قسم د ابلیس سره دریم د عام خلکو سره او اته قسم جهاد چې د هغه منافقانو سره ورته ویل چې بیت شری به حج مبرور مبرور څه معنی درې معناګانې محدثین کوي یو دا چې اخلاص پکې وي دوی متقبل درې مبرور دا معنی چې کله ته حج وکې چې بیرته راځي د نیکی په طرف باندې د حج ته دیکا کړي د سینې چې د بدی په طرف باندې روان کی ګور افضل عمل ورته ویل دی بل حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي وي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو لري هغه فرمایي من حج لله چې حج د الله لپاره وکړي فلم يرفث جمع پکې ونه کړه د بيدینه کارونه ونه کړه رجع دار واپس شو کيو من پشان د اغورس ولدته امه لك سنچ مور د لزګه ول ټول ګناهونه رب العالمین معاف کی بل لويت کې راځي ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العمره الى العمره ایو عمره چې د وخت تر بل عمره پوری کفاره لما بینهما په دې منځ کې چې څومره ګناهونه درنکیږي دغه ټول لپاره کفاره ده والحج المبرور او محمد رسول الله فرمایي حج چې اخلاصي هغه حج هغه متقبلي هغه حج چې هغه د نیکی په طرف باندې روان کی ليس له جزاء غیر پر بل اجزاء نشته الا الجنه مگر جنت دوه خبرې ځان سره یاد ساتئ عمل په څه باندې قبلي کی جنت په څه باندې حاصلې کی د عمل د قبلېدو لپاره درې شرایط مهم پکې څو یاد ساته عقیده توحید دویم صدق دریم اخلاص څلورم احتساب پنځم د رسول الله تابعداري صلی الله علیه وسلم شپږم ادب نه کار اخیستل وم پر دې حق ادا کول اتم تاثر د کتاب او سنت نه هم د حرام نه ځان ساتل لسم د رب العالمین سره محبت او غیر عاجزی ابن قیم سے فرمایي جنت په څه باندې راځي نو په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو سبب د غیر لپاره ذکر کې حج ایمان دی مانځه کې خشوع ده د فرض حفاظت دی د وعده پابندی ده د امانت لحاظ دی بے پیادي کار کې ځامو بندوا د مانځه درجه پیژنه کله چې وګوري چې الله راي شي خلق له خیر ورکا مسلمانانو مابین کې اختلاف مراوله مؤمنانو بدنامه ملګوا د مصیبت په وخت کې صبر کوا د نعمت په وخت کې شکر وباسه د ټولو مسلمانانو زړونو کې ستاسو محبت دي د ګاونډي سره ښه سلوک کوا چې بادشاہي درواغ منوي د قشان د پاک دامنې لحاظ ساته د حلال رزق کوشش کوا په معاملې کې نرمي کوا پریوتی انسانانو چتوا بیکار لکار پیدا کوا امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر کوا د خپل شر د خلکو نه بندوا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر کې هغه شي جنت یو بل روایت کې راځي پر روایت عبد الله بن مسعود باندې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابع بین الحج والعمره پر لپسې والي فانهما د حج عمره چې دي
وې دا فقر ختمي ګناهونه ختمي لکه څنګه چې هغه بنئ د دې وسپنې هغه زنګ منځوړي د سرو د سپینو هغه زنګ منځوړي د هغې خیرې د منځوړي. نتیجه پکې څه وروته؟ نتیجه پکې دا وروته که یو سړی وغواړي چې زما ګناهونه ختم شي نو حج او عمره دواړه وکړه. نتیجه پکې څه وروته؟ نتیجه پکې دا وروته که ته وغواړې چې فقر مې ختم شي حج او عمره دواړه وکړه. دې یو مثال په واقع نفس الامر کې دا دی لکه څنګه چې یو سړی دی زمیندار او هغه به طور مثال دی آهنګر نه لوهار لا هغه له وسپنه راوړه د هغې نه یو شی جوړې تبر یا بل یا بل یا بل نو دا په دې اور کې ږدي تر څو پورې د هغې هغه زنګ ختم شي او بعد د هغې نه هغه تېره شي. یا سره او سپین زرګر دی د هغې نه کالي جوړوي نو په اور باندې وسوځي اګن ته یو خوا کې صفا باندې بل خوا شي. دې وجې نه د مؤمن تشبیه هم د سرو سپینو سره ده. ولې؟ رؤوس الاموال دي اعز الاموال دی ګډ کې لیکن چې ګرد ته لړې کې مزیدار شي دغه شان چې څومره اور کې سوځي قیمت یې دغه کېږي مکلف دا دی بنا بر هر تقدیره. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فقر د منځه وړي. فقر په څه باندې ختمېږي؟ یو ته دا معلومه شو په حج، دویم دغه شان عمره باندې وسعت د رزق چې په دې کې راځي، دریم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن د تعلیماتو معلومیږي استغفار او توبه، څلورم د رزق د اصول لپاره وختي وتله حدیث کې راځي اللهم بارک لامتی فی بکورها. دې وجنه بعض علما هغه په خپل فرمایي چې د پنځه پورز باندې موږ تجارت کړي وختي تلو الله عزوجل زموږ پر مال کې برکت وکړي، دعاګانې غوښتل. دې سره تقوا د رب العالمین نه یره ګناهونه ځان ساتل، سړی به د ګناه لري کیږي، پر رب العالمین باندې توکل کول او د عبادتونو هغه وختونه ساتل. د هغې سره د حج او د عمرې په مابین کې متابعه، انفاق فی سبیل الله. حدیث کې راځي چې هر سهار دوه ملایک راځي، یو دا وایي رب العالمین څوک چې ستا پر بندګانو باندې خرچه کوي مال ول زیات کا، او بل وایي چې څه نه لګوي مال یې تلف کا. طالب العلم باندې خرچه کول، صله رحمي، او د دې سره سره د ضعفاو هغوی اکرام دی، هغوی سره احسان، هجرت فی سبیل الله، په معامله کې رښتیا ویل. دې سره سره علماو دا خبره ذکر کړې د جهاد فی سبیل الله، وعده کول د سر منځنه وروسته وده کېدل نه، صله رحمي لحاظ بنا بر هر تقدیره. حکم یې څه دی؟ هغه زنانه چې هغه به طور مثال عمرې او حج لځي بغیر د محرم نه، نو محدثینو دا خبره ذکر کړې زنانه چې کله حج لځي نو شرط پکې دا چې هغې لپاره به دا موجود دي لکه خاوند یا هغه څوک چې د هغې سره نکاح نه کېږي لکه پلار یا وروره یا دغه شان بچې وراره خورې. که بیا هم چېرته د محرم وي زه ورسره نه ځم نو په دې وخت کې په دې زنانه باندې حج واجب نه دی. که حج وکړي بغیر د دې محرم نه نو محدثین دي کې ښځه ګنهګاره ده، دا په دې وخت کې توبه وباسي، استغفار په دې خوله باندې، توبه پر زړه کې پښیمانتیا، حج وي صحیح دي. امام تجری صاحب دا خبره ذکر کړې ده. دویمه مسله یاد ساته چې ښځې دپاره دا خبره جایزه ده چې هغه د حج دپاره سفر وکړي د بل چا لپاره، مګر په هغه ټینګ چې د هغې سره محرم موجود وي. برابره خبره ده که دا ښځه چېرته کونډ پیغلی، او برابره خبره ده که دا زړی، برابره خبر ده که دلته نورې زنانه ورسره موجود دي که موجود نه وي، برابره خبر ده که دا سفر نږدې وي که دا غټي وړوکي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسافر، سفر به نه کوي ښځه الا مع ذي محرم، مګر په هغه وخت کې چې داسې یو څوک ورسره وي چې نکاح ورسره نه کېږي. حتی تر دې پورې فقه النوازل کې دا خبره ذکر کړې ده که زر ښځې تا سره موجودې او ته یوازې لاړې هم د حج نه ځان ساتل پکار دي. حکم د حج څنګه دی او عمرې څنګه دی د بل چا نه، هغې باره کې به انشاءالله به سبا خبره ذکر کو. الله رب العزت موږ تاسو د قرآن او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.